ننګرهار کې د چکنور ملا په اړه یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار په سپینه ماڼۍ هوټل کې د منبر علمي او کلتوري ټولنې لخوا د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږۍ د ارواښاد چکنور ملا په اړه علمي او څیړنیز سیمینار ورکړل شو. دغه سیمینار کې د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو، استادانو او د قلم خاوندانو د ارواښاد پر جهادي کارنامو د انګریزانو پر وړاندې د وسلوالې مبارزې په ټولنه کې د هغه پر روحاني او اجتماعي موقف بېلابېلې علمي مقالې وړاندې کړل شوې. چکنور ملا چې د شاه غازي امان الله خان د وغ غازي او سپهسالار و، د انګریزانو خلاف د افغانستان د ازادۍ ګټونکي جنګ کې رغنده رول ترسره کړی دی. د علومو اکاډمۍ غړي غلام محیدین هاشمي ویل چکنور ملا د دې ترڅنګ چې یو جهادي شخصیت و، ستر عالم هم و. د هاشمي په خبره د مصروفیتونو له امله ارواښاد په دې نه دی توانېدلی چې کتابونه ولیکي. نوموړي زیاته کړه چکنور ملا صاحب بودیز شخصیت یوازې نه عالم یوازې عالم نه بل مجاهد شخصیت روحاني شخصیت او تاسو چې د هغې د علمي شخصیت په برخه کې پوښتنه کړې ده هغه د خپل وخت جید عالم له افغانستان مختلفو سیمو نه نیولي تر هندوستانه پورې زده کړې کړې او بیا هېواد ته راغلی او دلته یې هم د علومو له تدریس کوو مدرسو کې او هم ولې یو غټ دغه مشکل دلته دا و چې هغه د کتابونو لیکلو دپاره وخت نه پیدا کړی کنده ډېر غټ عالم ځکه داسې وخت چې هلته په موږ ملک باندې انګریزي استعمار منګلې خښې کړې وې او د جهاد او دغه ضرورت هغه ډېر زیات مصروفیتونه د جهاد برخه کې درلودل. قومي سپینګیري او مخور امیرجان کوټوال دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او ویل چې د چکنور ملا په څیر نور غازیان او لوی شخصیتونه هم شته چې دغه ډول سیمینارونه باید پرې جوړ شي. دغه سیمینار چې اوس جوړ شوی دی دا زموږ آینده نسل دپاره ځوانان زموږ پوهېږي چې موږ په دې خپل وطن کې څومره تاریخي خلک لرله، څومره قهرمانان مو لرله، څومره اتلان مو لرله. نو زما هیله دا ده چې دغسې سیمینارونه نور هم جوړ شي او چکنور ملا صاحب په یاد نه بلکې نور موږ دغسې محور خلک لرو، تکړه خلک لرو. د شهید ادم خان نوم به زه واخلم چې هغه زموږ د جهاد د روسانو په وخت کې شهید شو، غالبا د سرحود نه دی، هغه یادولی شو. همدغه شانې نور شهیدان موږ یادولی شو، نور تکړه ځوانان په علمي ډګر کې یادولی شو، په جهادي ډګر کې یادولی شو چې د هغوی نوم ژوندی وساتل شي او زموږ وروسته نسل په هغې باندې ویاړ او افتخار وکړي. دغه راز د منبر علمي او کلتوري ټولنې مسؤل رفیع الله هډوال ویل چې دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه راتلونکي نسل ته د چکنور ملا او داسې نورو علمي او جهادي شخصیتونو له کارنامو معلومات ورکول دي. نوموړي وویل بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رفیع الله هډوال تخلص کوم، د ننګرهار ولایت یم، د ولسوالۍ او د منبر علمي او کلتوري ټولنې مسؤل یم. منبر علمي او کلتوري ټولنه 2 کاله وړاندې د اسلامي امارت نه په چوکاټ کې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت او دلته فرهنګي فعالیتونه کوي. د هغې خپلو فرهنګي فعالیتونو په لړ کې مو موږ نن د چکنور ملا صاحب یو علمي او څېړنیز سیمینار په لار اچولی دی چې تاسې شاهدان یاستئ. او دا علمي سیمینار په همدې موخه اچولی دی چې موږ خپل نسل ځوانان، راتلونکي نسل ځوانان چې دي هغه د خپلو اسلافو سره وتړو، د خپلو ویاړونو سره هغه جهادي مبارزو او علمي شخصیتونو او هغه خلک چې هغوی د وطن او هېواد لپاره ویاړونه راوړي او تاریخي ویاړونه دي زموږ د هغوی دغه دپاره موږ دا برنامې په لاره اچولې دي. امید دی په راتلونکي کې هم نورې برنامې همدغسې د علمي مشاعرو او اشخاصو د سیمینارونو په لاره واچوو. بل لور ته د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست کې د ځوانانو چارو امیر قاري محمد آصف ظهیر دا او دې ته ورته نورې علمي سیمینارونه وستایل او دوی ته یې له خپل اړخه د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. دا او دې ته ورته سیمینارونه دا ټول زموږ کاري لوري هم دي او موږ د منبر علمي او کلتوري ټولنې نه مننه هم کوو چې داسې ترتیب یې جوړ کړی دی. دا او دې ته ورته ټولې ټولنې که داسې د نومیالي شخصیتونو اړوند سیمینارونه د اطلاعات کلتور ریاست دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي، کاملا ورسره ولاړ دي په هره برخه کې چې زموږ د ریاست په وس او توان وي. انشاءالله موږ به دوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو او د دوی حمایت وکړو. د چکنور ملا لمسی الحاج میرویس چکنوری وایي چې نیکه نوي کاله ژوند وکړ چې ډېره برخه یې په جهاد او تبلیغ کې تېره کړه. نوموړي د هغه پر ژوند
داسې خبرې وکړې. زما نوم میرویس چکنوری د ارواښاد سناتور غلام نبي چکنوري زوی او د چکنور ملا صاحب رحمت الله علیه چې نوم یې ملا امیر محمد و د هغه لمسی یم. چکنور ملا صاحب چې پیدا شو نو لږ وخت پس د هغوی والد صاحب وفات شو، یتیم شو او د هغوی محترمې والدې د هغوی یو ښه تربیت وکړه، ځکه چې هغه پخپله هم د یو عالم مېرمنه وه. نو د صحابه کرام قصې به د ماشومتوب کې کولې، نو د هغوی د علم سره شوق پیدا شو او په بل پکې په هغه کوټوالي کې د ادب یو خاصه ملکه یې لرله. په همغه وجه باندې په کم عمر کې په کلیوالو باندې ډېر ګران و. بیا چې دومره شو چې د علم سره شوق پیدا شو او اول لومړی استاد د هغوی د باسول ملا صاحب و، مولانا وسیب ګل صاحب چې باسول ملا باندې مشهور دی، یو متبحر عالم و او تقریبا چې استاد کل و. نو د هغوی نه کتابونه ویلي. کله چې دغه نه رخصت شو، دغه نه اجازه واخیستله وسیم ګل صاحب نه، نو د اډې صاحب د جهادي کارنامو نه خبر و او دا فطرتن هم د غزا سره ویشت و. نو چې هلته ورغی څو ورځې تېرې کړې او د هغه دغه یې واورېدل، بیانونه یې واورېدل، نو هغه سره جهادي جذبه همغه وخت کې پیدا شوله. خو دا وه چې چونکې هغه سبق نه ویلی، عمر یې کم و، نو اډې صاحب ته دا وویلې چې درسونه دې تکمیل کړه. نو بیا چکنور ملا صاحب دغه ته راغی کوزي پښتونخوا ته، پېښور او دغه مردان او سوات او مختلف ځایونو کې چې کوم ځای کې به داسې علما به پخوا خو مدرسې کمې وي، نو بس کوم ځای کې به یو ښه استاد و، هلته به خلک ورتلل. نو چکنور ملا صاحب دغه شانتې ماهر استاد پسې به ګرځېده او په دغه ترتیب باندې بیا هند ته لاړ او په هند کې هم دغه شانتې د علماو نه یې کتابونه ولوستل او چې بېرته راغی نیغ د هډې صاحب رحمت الله علیه درګاه ته ورغی. ملا صاحب د غزا لومړنۍ مرحله خپله د هډې صاحب رحمت الله علیه سره وه چې اول د هغه مرید و او بیا وروسته یې خپل معزون کړ. چې کله د هند ته او بری صغیر ته نو هغې وخت کې مرید و او چې بیا راغی هغه یې معزون یې کړ. نو څه وخت یې تر څو چې هډې صاحب رحمت الله علیه ژوندی و، په چمرکند کې و که په ډیرې باندې و که کوم ځای کې به غزاګانې وي د هغوی سره ته. بیا چې کله د هډې صاحب رحمت الله علیه وصال وشو او وفات یې وشو، نو بیا زموږ نیکه چکنور ملا صاحب د بطخاک حضرت صاحب چې نوم یې عبدالشکور مجددي صاحب دی، عبدالشکور حضرت صاحب دی، د هغه نه بیعت وکړ، بیا د هغه سره په غزاګانو کې شرکت وکړ. او چې کله هغه بیا وفات شو، نو بیا پخپله د یو قاید او د یو غازي او مجاهد په صفت باندې پخپله بیا چکنور ملا صاحب د غزا قیادت کوو او د مومندو لښکرې به ورسره وي، د خوږیاڼو خلک به ورسره وو، د شینوار به ورسره وو، د ننګرهار تقریبا د ټول د ننګرهار خلک به ورسره اکثرو غزاګانو کې وو، په ډیرۍ، شب قدر او د ټول نه مهمه غزا چې کومه وه وروستۍ غزا وه او نقص لرونکې او ټاکونکې غزا چې کومه وه همغه په د امان الله خان په وخت کې په دغه کې وه، په ډکه کې د ډکې په محاذ باندې. کله چې سالم احمد چې هغوی چې کله دغه وکړه شکست یې وخوړ او ویل پای ما شهید شد، نو بس هغه لاړ موټر کې لښکر یې پرېښوده. نو په دغه غزا کې بس دوی ډېر یو زبردست مقاومت وکړ او د دغه مقاومت په نتیجه کې انګریز یو قدم را مخکې نه شو بلکې شاته لاړ. انګریزان ډېر زیات مړه شولو او مجاهدینو پکې شهیدان شو او مجاهدینو ته ولجې په لاس ورغلې، وسلې په لاس ورغلې، غنیمتونه یې حاصل کړل. دا یو مهمه غزا وه او تر دې پورې چې امان الله خان چې کله زموږ چکنور ملا صاحب کابل ته ورغی، نو امان الله خان ورته وویلې چې چکنور ملا صاحب د استقلال غزا دې مبارک شه. حکومت ته همداسې پکار دي چې همدغه خلک چې دا کوم نن پرې غونډه کېږي او دا د منبر علمي او کلتوري ټولنې کوم کار کړی دی چې دغه شانتې نور اشخاص دي، هغه نور شته دی، دغه شانتې ځینې دي چې د هغوی د چکنور ملا صاحب نه باید دا اعتراف وکړم چې د هغوی تاریخ د هغوی نه هم زیات لوړ دی. مثلا خپله د هډې صاحب رحمت الله علیه، د بطخاک حضرت صاحب رحمت الله علیه او نور داسې کوم د افغانستان په نور ولایتو کې ضرور نه ده چې ننګرهار یاد کړم، په افغانستان خو ملا مشکي عالم باندې باید داسې دغه وشي، نو غونډې وشي پې او سیمینارونه پې دایر شي او انجمنونه پې جوړ شي، محافل پې ترتیب شي. نو دا خلکو دپاره دا شی پکار دی او همدغه باندې به د هغوی نومونه ژوندي کېږي او که نه وي که دغه خبرې نه وي بیا به تت کېږي، دا نومونه هم غلي کېږي. د یادونې وړ د چکنور ملا د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ اړوند چکنور کلي اوسېدونکی و چې اصلي نوم یې ملا امیر محمد و.
نوموړی په 1222 هجري شمسي کال شاوخوا کې زیږېدلی و او په 1410 شمسي کال له جهادي کارنامو او دین ته تر هلو ځلو وروسته له دې فاني دنیا ولاړ.